السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شه محمود واقعي یم ساسي په درانه خدمت کې د نن ورځې درس مو د کتاب په 15مه صفحه کې د درس عنوان مو ده سیب. لومړی توجه وکړئ عبارت ده سیب. سوسن در سبد چی آوردی؟ سرور با خوش روی گفت در سبد سیب آوردم. سوسن سیب چی فایده دارد؟ سرور خوردن سیب بسیار فایده دارد. سرور سوسن جان سیب باید پیش از خوردن شسته شود. توجه وکړئ معنا ته. سیب معنا مڼه. سوسن در سبد چی آورده؟ سوسن په دغه پچی کې د چی شی راوړي؟ سرور جواب با خوشروی گفت. په ډیره ښه لهجه سره وویل در سبد سیب آوردم. په دغه پچی کې می مڼې راوړي. سوسن سیب چی فایده دارد؟ سوسن مڼه څه فایده لري؟ سرور جواب ورکوي خوردن سیب بسیار فایده دارد. خوړل د مڼې ډیره ګټه لري. سرور سوسن جانه سیب باید پیش از خوردن شسته شود. مڼه باید مخکې د خوړلو نه ووینځل شي. بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تاسو پر پاک الله سپارم. د الله په امان.